د لږې خوشحالۍ په وجه باندې چې دی یو انسان د ژوند نه محروموي. هغه د ملک او د وطن په غم کې نه دی، هغه صرف د خپل فیسبوک پیج او د یوټیوب پیج په چلولو کې. نو د خلکو د احساساتو سره لوبې کوي، دا خلک راپاري د هغوی خلاف، هغوی چې دی راپاري د دیو خلاف. او دې ملک چې څوک ناست دی هغه وایي چې او دا سړی په خپل هېواد ډېر مین سړی دی، د خپل هېواد غم. هغې څه د هېواد غم نه دی، هغې څه خپل تجارت غم دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. 2 ورځې بس چې د افغانستان او د پاکستان د کرکټ میچ دی. زه غواړم د خپلو پښتنو وروڼو ته یو څو خبرې وکړم. زه پوهېږم چې 2 ورځې بس به بیا یو بل د کنځل شروع شي، یو بل به چې دی په غلط نومونو یادول شروع شي، یو بل سپکه او سپوره هغه به شروع شي، یو بل ته به پیغورونه شروع شي. دا ټول دا زمونږ په پښتنو کې یو څو نادان خلک دي، څه اخوا ناست دي څه دې خوا ناست دي. دیو به چې دی هغوی ته کنځلې کوي، هغوی به چې دی دیو ته کنځلې کوي. موږ ټول د دې شاهدان یو، دا موږ ګورو په تېر شوي کې. نو اوله خبره خو دا ده چې دا میچ چې دی دا یو پریکټسي میچ دی، چې دومره غټ حیثیت والا میچ هم نه دی. که چېرته دا یو غټ او صحیح نړیوال میچ هم شي نو موږ به څه وکړو؟ باید کنځلې وکړو یو بل ته، یو بل ته پیغورونه ورکړو. هغه هم چې دی ستا ورور دی، ته هم د هغې ورور یې، او منځ کې چې دی روان هغه څه دي، یو بل ته پیغورونه ورکول، یو بل ته سپکې سپورې ویل. او حتی تر دې پورې چې کله یو جانب میچ وکټي نو هغوی هوایي ډزې کوي، په هغې کې چې دی څومره خلک هغه وفات شو. دا وړه خوشحالي چې ده دا په غم باندې بدله شي، دا زموږ جهالت دی محترمو. دې نه ځان وساتئ. دا خبر چې دا عام کړئ، دا خلکو ته ورسوئ چې دا میچ دا یو لوبه د ټوله دنیا کې داسې لوبې کېږي، او څوک هم داسې نه کوي، څوک هم چې ډزې نه کوي. د لوبې د لږې خوشحالۍ په وجه باندې چې دی یو انسان د ژوند نه محروموي، او دا خوشحالي دې زموږ د نفرتونو او د فساد د دې سبب نشي محترمه. ټوله دنیا ګوري موږ د چې دوی به څه کوي، او اوس نه په انتظار دی، په تماشه به ناسي، او پښتانه به خپل منځ کې یو بل د کنځل کوي، یو به چې یو بل په غلط نومونو یادوي. راځئ چې د مینې دپاره کار وکړو، د نفرت د ختمولو دپاره کار وکړو، د مسلمانانو په منځ کې، د خپلو پښتنو په منځ کې چې دی کوشش وکړئ مینه خوره کوي، یو بل د ځان رانږدې کوي. لیکن مونږ کې دا شی نشته دی. مونږ د نفرت دپاره کار کوو، ځکه نفرت چې دی هغه ډېر زر خورېږي او ډېر په اسانه سره خورېږي. یو څو کسان ناست دي هغه به دې ته کنځلې کوي، دا به هغې ته کنځلې کوي، او نوم به د ملک او د وطن ورکوي. هغه د ملک او د وطن په غم کې نه دی، هغه صرف د خپل فیسبوک پیج او د یوټیوب پیج په چلولو کې. نو د خلکو د احساساتو سره لوبې کوي، دا خلک راپاري د هغوی خلاف، هغوی چې دی راپاري د دیو خلاف، او خپل فالوورز دپاره او لایک دپاره. زه دغه خلکو ته وایم چې ګوره دغه فالوور او دا لایک دا هېڅ فایده نه ورکوي، یو سبا به مړې، دغه شی ته هېڅ فایده نه ورکوي. په دنیا کې مشهور خلک چې په میلیونونو فالوور یې لرل، نن هغه دنیا کې نشته، هغه څه فایده ورکړه؟ په ځای دې چې مینه خوره کړي، محبت خور کړي د ورونو منځ کې، ته راځي نفرت خورې، او په دې وجه باندې صرف هغه خپل تجارت دې شروع کړی. او یو څو نادان خلک چې دي هغوی هم چې او دا سړی خو ملک ډېر مین سړی دی، د خپل ملک دفاع کوي، او هغې ته کنځلې کوي. او دې ملک چې څوک ناست دي هغه وایي چې او دا سړی په خپل هېواد ډېر مین سړی دی، د خپل هېواد غم. هغې څه د هېواد غم نه دی، هغې څه خپل تجارت غم دی. هغې تجارت شروع کړی دی، او موږ نادان او ناپوهه خلک چې دی هغه سپورټ کوو او د هغې مدد او مرسته کوو، هغوی ته چې دی لایک ورکوو، شاباسي ورکوو، او هغه چې دی نور هم په جوش کې راشي او دا خو ډېر ښه تجارت دی او ډېر ښه روان دی. دا صرف جهل او ناپوهي ده محترمو. دا زما پیغام چې دا خور کوي او د ټولو ملګرو ته یې ورسوئ چې ګوره د دې شي هېڅ شی هم نه جوړېږي، مینه خوره کوي او د نفرتونو نه قلار شي. او دا میچ چې دی دا د میچ په طریقه وګورئ، ټوله دنیا چې دی میچونه ګوري، خو دا شی هېڅوک هم نه کوي، کنځل او یو بل ته رد بد ویل. دا یو شی، دا یو خبره چې ستاسو د خولې نه راوځي، دا یو خط چې تاسو لیکئ، دا هر څه دی ستاسو په عملنامه کې چې دی هغه لیکلی کېږي، او سبا به چې دی د دې د یو ذرې حساب به ورکوي. هغه ډېره سخته ورځ ده. موږ ډېر ګناهګار یو، او نور چې دی ګناهونه ځان له مه اضافه کوئ چې په هغه ورځ کې حساب نشي ورکولی. نو دې شیونو نه قلار شي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ په منځ کې مینه او محبت پیدا کړي، او هغه خلک چې هغوی نفرت خوري هغوی ته دې الله هدایت وکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.